السلام علیکم. ما د پر د ډیره انتهایی د اعزاز خبره ده چې زه نن د داسې یو تقریب حصه یم چې هغه زمونږه د سټوډنټ چې څومره هلې ځلې دي که هغه کریکولر اکټیویټیز دي او که کو کریکولر اکټیویټیز دي د هغې د خوشحالۍ په سلسله کې د تقریب انعقاد او زما دپاره د هغې حصه جوړېدل دا یو اعزاز دی زما دپاره او زه په دې فخر کوم او د دې ټورنمنټ د ارګنایزینګ کمیټۍ شکریه هم ادا کوم چې زما د دوی سره ډېر ټایم هم ما ورنه کړی شو زما د آفیشل مصروفیاتو په وجه هغه دوی ته پته ده زما دا یقین و چې دا دومره باهمته او دومره انفلوئنشل دومره افیکټیو کمیټي ده او دومره ایکسپیرینسډ چې که زه ورسره نه هم یم نو د ضلع سوات چې کوم عزت دی نو هغه دوی به د هغې پوره خیال ساتي او یو انتهایی کامیاب انعقاد به کوي. سر د کووډ د تیر کال د اکټیویټیز نه کولو دغ زموږ د ټولو سره ولې چې دا ماشومان څرنګه چې په کلاس کې موږ اکټیو لیدل غواړو دغه شان د هم نصابي سرګرمو کې هم دا موږ په ګراونډز کې د دوی د تربیت حصه جوړېدل غواړو. دا ځل الله تعالی رحم وکړو او ستاسو په انتهایی کوششونو باندې د ماشومانو د دغه سرګرمو انعقاد وشو او ماته چې څومره د دې ټورنمنټ د ارګنایزینګ کمیټۍ نه د الشیر صاحب د طرف نه پته ولګېده نو په دې کې په تاریخ کې یعنې د سپورټس په تاریخ کې دا زموږ سره په سوات کې د پرایویټ سکولونو دومره لویه حصه اخیستل زما خیال دی 71-72 اسرار صاحب 71-72 پورې سکولز حصه اخیستل دا ستاسو د هغه ځای نه د پرایویټ او د پبلک سیکټر یو مشترکه کاز چې هغه د ماشوم د تربیت دی او په دې کې جوینټ کوششونه دي نو دا هم د هغې ثمره ده او چې دلته په فیلډ کې موږ سره ولاړ شو. بیا ما ته هم چې څومره ریپورټس یا ما به کوم اطلاع وغیره اخیستله نو دا هم یو ډېره انتهایی د خوشحالۍ او د اطمینان خبره ده چې په دومره لوی ډسټرکټ کې د دومره لویو سکولونو چې هغې کې د پرایویټ او پبلک سیکټر دومره یو لوی جوینټ ایونټس وي او دا په خیر او په خیریت سر ته رسېدل دا هم د انتهایی خوشحالۍ او د اطمینان خبره ده. تاسو کلته ډي پي ایس کې به ناست دی د تیرو 6-7 مهینو نه ډسټرکټ سوات په هغې کې د سکور کارډ چې کوم دي د ایکسیز او د کوالټي دا په ټاپ باندې روان دی نو زه د ټول کریډټ دلته ناست څومره چې پرنسپل صاحبان دي هیډ ماسټر صاحبان دي ټیچرز حضرات او سټوډنټس د هغوی پیرنټس دلته ایډمنسټریشن د دې ټول کریډټ زه هغوی ته ورکوم مبارکباد هم ورته پیش کوم او د دوی شکریه هم ادا کوم چې دوی زما د راتګ نه بعد د ما دلته 22-23 مهینه ده میاشت ده دا ټول څیزونه مخکې موجود وو زموږ سره بلیک اینډ وایټ کې او دې باندې به بحث هم کېدو د دوی سره مختلف وختونو کې خو بیا ما چونکې زما 6-7 ساله هغه تجربه د دې انډیکیټرز حوالې سره چې ما د خپل زما چې کوم ډسټرکټ ایگزیکټیو د سایر طرف نه هغه سره ما 2-3 میټینګونه وکړل نو ما چې د دوی سره کله دا څیزونه چې دوی سره شیر کول شروع کړه نو چونکې دوی ته د ځینې څیزونو علم وو یا نه وو خو هغه ارګنایز طریقې سره او سټریم لاین شو نو هغې داسې فایده راوړه چې هغه د پراوینشل لیول باندې بیا پوزیشن جوړول دغه شان د دوی هغه همت د دوی هغه کمیټمنټ زموږ سره په دغه کو کریکولر اکټیویټیز کې هم په کار راځي راغی دا سکاوټس کوم تحریک چې دی په هغې کې هم د سوات کمې کامیابۍ چې دي او کم پوزیشن چې دي هغې باندې هغه تاسو ته جو پته ده ولې چې د هغې هغه خو ستاسو فیلډ دی نو زیات تفصیل کې تلل یا زیات په دې خبرې باندې بحث کول زما مطلب دا نه دی چې ګنې تاسو به دا دې نه علم یې صرف د دې محفل او دا څومره چې زما پرنسپل صاحبان هیډ ماسټر صاحبان ناست دي دا دې ټول کریډټ ما دوی ته ورکول زموږ سره دلته ایس ډي اوز به ناست دي اے ایس ډي اوز به ناست دي د هغوی کارکردګي هم سر زموږ سره په ټاپ باندې ده زه بعضې خبرې پټولی نه شم
دا تیرو 15 میاشتو نه چې دا کم پوزیشن روان دی دې کې میجر رول زموږ سره د ایس ډي اوز هم دی چې هغه د پرایمري سکول یو کافي سټرینث دی زموږ سره د هغې 1.5 لاک پورې سټوډنټس دي او د 75% پورې زموږ سره د هغوی د ټیچرز سټرینث دی نو که فرض که زموږ سره د هایر سیکنډري سکولونو په انډیکیټرز کې کمی راځي نو هغوی دومره های تللی وي چې زموږ سره دغه انډیکیټر هغه کمی پوره کړي زه د هغوی هم شکرګزار یم که دې محفل کې ناست دي او ماشومان هغه ماشومان چې هغوی د دې ټورنمنټ کې چا فرست پوزیشن اخیستی سیکنډ یې اخیستی تھرډ یې اخیستی هغه ټولو ته مبارکباد د هغوی پیرنټس ته مبارکباد او زه توقع لرم تمه لرم چې دا کم تقریب نن د دې انعقاد کیږي نو دا به د دوی دپاره د هغه خوشحالو هم یو ذریعه یو لار جوړیږي کم چې زموږ سره د تدریسي سرګرمو او اصل مقصد هغه زموږ سره د تدریسي سرګرمو هغه اچیومنټس دي دا کومه هم نصابي سرګرمي چې دي دا د ماشوم یو سوشل ډیولپمنټ کوي د تهذیب د کې راولي برداشت د کې پیدا کوي د مقابلې د ګټلو په صورت کې د جذبات څومره د ملګرتیا کوي او د هار په صورت کې د څرنګه د جذبات د ملګرتیا کوي کچره بیللې شوی او ګټلې شوی د جذباتو بیا دغلته هغه ټکراو څرنګه راځي یو بل شاباش ورکوي یو سلو ورکوي دغه ټول چیزونه زموږ سره د په پروفیشنل لایف کې چې کله دی شامل شي نو هغه به د ډیولپمنټ دلته په دغه سایډ باندې شوی وي نو هغه پروفیشنل سایډ کې به هم دته اچیومنټس او کامیابۍ ورکوي نو د دې نه بعد بس تاسو د امتحاناتو سلسله شروع کیږي زه توقع لرم چې ټیچر صاحبانو به خپل کورس بر وخت مکمل کړی وي د 1 مارچ نه زموږ سره واقعیت د سکولونو آغاز کیږي د ماشومانو هوم ورک او دلته سکول ته راتلل وغیره او دوی بیا واپس په ټرای کې چول دام ستاسو لپاره یو چیلنج وي چې 2.5 مهینې د چټیانو نه بعد واپس په ټریک باندې چول دا واقعي ګرانکاری څنګه تاسو سکل تاسو تجربه تاسو سره هنر دی تاسو الله پوهه درکړی دا استاد مقام هغه منیم باس کول د دې موقع مناسبت سره زما لکه ټایم ځای کول نه غواړم خو تاسو ته پته ده نو ماشوم واپس خپل ټریک ته راولې او د امتحاناتو طرف ته تیار کړئ زما پیغام به تاسو سره هغه سی وي څرنګه چې چټیانو نه مخکې وقفه وغیرہ رااله تاسو به د شپې وایس میسج زما بیا نه اورېدلې د سهار اوس به د 1 مارچ نه ان شاء الله هغه سلسله هم دوباره شروع کیږي انډیکیټرز هم هغه دي ټارګټس هم هغه دي زما आवाज هم هغه دی زما میشن هم هغه دی همت به تاسو هغه کم چې دینه مخکې او جذبه به تاسو هغه کم چې دینه مخکې وا بلکې زیاته شوی به وي دا کوم یو مقام حاصلول واقعي ګران کار دی هغه مقام حاصلولو نه بعد دغه مقام مینټین ساتل دا ډېر زیات ګران کار دی خو زما په تاسو یقین دی زما دا مکمل یقین دی چې تاسو هغه کمټمنټ بعد د کم چې د دې چټیانو نه مخکې وو هغه به زیات شوی وي او کم شوی به نه وي نو ان شاء الله کوم اچیومنټس چې موږ په کو کریکولر او کریکولر اکټیویټیز کې کوو اوس پورې هغه به ستاسو دغه کمټمنټ ستاسو دغه لګن دلچسپي او ستاسو د ایکسپیرینس په وجه موږ مخکې ځو وروسته تلل زموږ سره نور نشته گنجائش نشته لکه که زه چېرې هلته سرټیفیکیټ اخلم زموږ ډایرکټر صاحب هلته زمانه ډېر زیات جذباتي ماله شاباش راکوي ما باندې لاس کېږدي دا هم د هغوی د سواد سره یو دلچسپي ده یو لګن دی مینه ده ستاسو دلته یو کال تېر کړی دی د ټول د خپل ډسټرکټ ډیرلور نه زیات دلچسپي د هغوی د ضلع سواد سره ده نو د دې خبرو بیا قدر کول پکاري که نه تاسو په دې په خپله پوهېږئ چې څوک زما څومره خیال ساتي نو د هغه ته زه مزید څومره څو قدمه مخکې لاړ شم زه مزید وخت اخیستل نه غواړم ستاسو سر دلته د راتګ سمیع الله خلیل صاحب دلته د راتګ زموږ سره کېناستل د سیکرټري صاحب د هغوی سره نور راغلي میلمانه او څومره هم چې دلته حاضرین محفل ناست دي د هغوی د ټولو ډېر زیات شکرګزار یم